اسې ماما ډاکټر زید ډېر ښه انسان دی. ډاکټر زید ډېر ښه انسان دی. هغه ته هېچا هم زړه نه خفه کوي. او ماما ښځې د سینګار هر کار ته چې ګورم زړه مې باغ باغ شي. چې تاسو ټول خوشحاله یې نو دا زما خوشحالي ده. سینګار په تش نوم سینګار نه ده، هر یو کار طریقې سره کول د سینګار خوبي ده. او دا خبره دې بالکل ټیک ده. پکچر اخیستی شو؟ نه ضرورت نشته. اصل زما خلک تصویرونه ډېر خوښوي او فریم کې هم لګوي. Anyhow, sorry, please, what do you want? As you wish. تصویر جوړ کړم اوس کار رانه کوي. هغه ورځ به کله وي چې موږ به هم د نورو کپل په شان اوپن پکچر ویستی شو. زه خو تا خپلولو دپاره تیار یم، خو تا ډېر سوچونه شروع کړي دي. زه خو غواړم چې حالات خراب نشي او موږ څه سټیپ واخلو. ما ته پته ده چې حالات به سنګین کېږي ضرور. بچې ډاکټر عزیر خو ستا د تره ولید ډېر ښه ملګری و او هغه به ورته خپل د زړه هره خبره کوله او د کالج د وخت ملګري وو. ډاکټر صاحب هم وویل چې سلام له به ضرور راځم، خو نن سبا ډېر بیزي و. تا ته پته ده چې زه خو یو خبره نه مایم کوم. تھینکس. اسې ما تپوس کولو چې تاسو تر اوسه پورې واده ولې نه دی کړی؟ ما واده ولې نه دی کړی؟ په دې به بیا چېرته خبرې وکړو. پلیز جسټ فور می. پلیز ما درته ویل که نه چې بیا به شي. پلیز ولې ضد کې هله شپه ولې ضد کې؟ پلیز ډاکټر زید دې ته ضد مه وایې. ته داسې کار وکړه چې ته بس خپلې کمرې ته لاړه شه پلیز. خو ډاکټر زید زه دې خبرې تپوس نه بغیر نه ځم. نو ته څه اورېدل غواړې؟ دا که نه چې تاسو اوسه پورې واده ولې نه دی کړی؟ بس ځان ډیټ کا او د زړه خبره ورته نه بابا نه، زه طوفان سره نشم جنګېدی. محبت هم کې طوفان مخې لم نه ورځي. بس ته تماشه کوه یار، زما کار به ډېر زر وشي. داسې ښکاري چې قذر کې ډېر زیات انټرسټډ یې. دلته ډپارټمنټ کې وګورې نو څومره ښکلې ښکلې جنکۍ شته دلته، او زموږ دوست خو دی دومره ډیشنګ او هینډسم. ښه دا خبره خو زما دپاره نوې ده. هیرو کو رښتیا رامنوي د یونیورسټۍ هره دویمه جینۍ ستا د قابلیت او ستا پرسنالټي نه متاثره ده. خو زما په زړه کې دا شپه د محبت سیند په چپو دی یار. پام کوه د سیند دا چپې دې یو نه سي یار. اوس خو هغه ماته د دنیا واتم عجیبه ښکاري. هغه هر وخت زما په ذهن کې یو ښکلی شان ته یو نوې غوړېدلې ګل په شانتې ګرځي. ګوره ذکریا تا سره ډېرې مضبوطې رشتې دي، اخر یره د څه شي ده تا ته یار. زما نیا نیکه هم غواړي چې زموږ واده وشي، خو هلش به ما اګنور کوي، ټوکې ټکالې کوي ما پسې یار. ته بچپن نه د ټوکو عادت شوی دی. پای کې به داسې خبره ضروري چې زما د ګل په شانتې دوست پکې انټرسټډ دی. او یار هغه د ټولې دنیا نه بدله ده، ځکه خو مې د زړه نه لاس وینځلی دی. دا خبره ده. دا مینه په یو ساعت او یو نظر کې نه ده شوې یار. زما د بچپن نه خوښه وه، خو اوس په دې خبره کې ډېر شدت راغلی دی. خو ستا مینه رښتیا وي ذکریا، نو ستا ته به منزل ضرور میلاویږي. دا شپه محبت زما ضد جوړ شوی دی یار، او زه په هر جوړ هغه خپلوم. اوس دې له ځوانانو خبر وکړه. زه به تر هغې پورې انتظار کوم یار، تر څو پورې چې هغه زما د محبت، لیونتوب او جذبو احساس ونه کړي. ګوره ذکریا د خدای په در کې هېڅ کمی نشته. هغه ډېره کیوټه او ښکلې ده یار. په عقل او شکل دواړو کې ورسره الله تعالی ډېره فیاضي کړې ده. خو هغه تاله لیفټ نه درکوي، دا د سوچ خبره ده. زه څه بحث کوم غواړم یار، بس هغه په ما ښه لګي. ګوره ذکریا دومره سیریس کېږه مه، مینه خو د زړه رنځ دی. په هر څه پوهېږم یار، څه ماشوم خو نه یم، خو په خپل ځان مې اوس نه رسي یار. زه ښه دې وکړل چې د خپل زړه خبره دې خپل دوست ته وکړه، نو دواړو غاړو ته لکه یو شانتې اور لګېدلی دی. اور خو اور دی، خو زموږ دومره قسمت چېرته دی یار. نو بیا خو دا تا سره زیاتی دی.
ته ټیک وې یار زه چې ځو کینټین ته راځه نن زما کیفیت څه عجیبه غوندې دی چې زه چېرته روان یم زما منزل دی چېرته زما په خیال اوس ماله د دې ځای تلل پکار دي دلته که نورې سارېږم نو تس نس به شم ډېر به ګډوډ شم خلیش به وایي چې ستا لایټ تر نیمې نیمې شپې پورې بلیږي د دې دومره انټرسټ وجه آخر څه کیدی شي خدای خبر ولې زما زړه په ګمانونو کې نښتی دی خو زما نظر توکه نشي خوړی ما د هله شپه په سترګو کې یو رڼا لیدلې ده داسې رڼا چې کله به زما په راتلو د کشمارې په سترګو کې ښکارېده اخر ما هغې ته دا هر څه ولې وویل ولې رخیر دا په ما څه شوي څه شوي په ما پته نشته ولې چې دې کور ته زه راشم نو خپلو حواسو باندې مې قابو پاتې نشي ژوند تېر شو خو د کشمالي محبت اوس هم زما په زړه کې روان دی زما په زړه کې د کشمالي محبت نه ختمېدونکی دی نه ختمېدونکی دی څومره ښکلې یم خو کابجان بیا هم لکه د پتنګ په شان زما په حسن خپل ځان نه وژني ما څه خوبونه لیدلي چې زما به یو ښکلی کوري واړه واړه بچي به مې زما خو ټول ارمانونه مات رامات شو زما د داسې ژوند انجام بسي زما په زړه کې اوچت شوی طوفان که بهر رالو د هر څه به ځان سره یوسي هېڅ به پاتې نشي اوس خو راباندې د عقابجان نظر هم بدې لګي وژني مې داسې راته ښکاري لکه چې په تېره توره خپې ږدم او قدم پې ږدم روانه یم زه به خپل ځان هم مطمئن ساتم عقابجان به هم سنبالم خو زدي زړه پویول ډېر ګران کار دی عقابجان ته زما په سترګو کې ګیلې ښکاري خو هغه چوپ دی ځکه چې جواب ورسره نشته ماما راځه کېنه الشبه بچې مونږ د څو ورځو راڅخه ټول محسوسوو چې ته لکه چپ غونډه کوې نه داسې خو هېڅ خبره نشته بس د ایګزام لږ غونډه ټینشن دی بچې د ایګزام ټینشن خو به تا مخکې نه اخیسته
मामा आई डोंट नो हो दीज आर लो हुंदे टेंशन ज्यादा ګور بچي په ژوند کې د هیڅ سیزن ټینشن مه اخله ځکه چې ټینشن ښه شی نه دی دیو او د ایگزام څه دی بچي مخکې به هم تا سټډي لږه کوله او ډېرې نمبرې به دې اخیستې او دا ځل هم زما دواګانې تا سره دي واقعي ماما ډاکټر زیر واقعي زموږ کور پرېږدي او ځي بچي ته چېرته هغه پسې خفه خو نه یې کیدای شي ګوره بچي ډاکټر زیر ټول عمر له مونږ کار نه راغلی که نه او بیا د هغه کلینیک نږدې دی دومره لرې خو نه دی ماما دا ډاکټر زیر څنګه سړی دی بچي دا تپوسونه ته ولې کې ها ماما بس هسې خو تاسو ووایه که نه پلیز بچي ډاکټر زیر ستا د پلار دوست و ښه سړی دی او زموږ د لرې ریلیټیو دی ډاکټر دی او بس صرف ریلیټیو دی بچي دا تا کوم بحث شروع که ها ماما زما ډاکټر زیر I mean to say कि زما ډاکټر زیر سره ډیره دوستی شوې ده ماما چې ډاکټر زیر لاړ شي نو زه به ډیره لونلی فیل کوم بچي مونږ ټول تا سره یو او بیا فرق هم تا لزی راځي ماما د ځینو خلکو پرسنالټي دومره پرکشش وي چې هغوی خپل چا پرېږدي بچي ته لږ ارام وکړه زه لږ لاندې ځم ښه اوکې शराब लहरे हाँ यस राजा ډاکټر صاحب ما تاسو سره څه خبرې کوم وستل हाँ प्लीज वजह क्या नहीं ډاکټر صاحب د کله چې تاسو ما د خپل ویلې ده نو د هغې ورځ نه زما ذهن ډېر زیات ډسټرب شوی دی सपोई नशुम व्हाट डू यू वांट टू से ډاکټر صاحب ستاسو په خیال باندې مینه ډېره طاقتوره جذبه ده आओ ډېر زیاته محبت یو ښکلی احساس نامه ده چې په ټکو کې نشي ویلی کېدی داسې ښکاري ډاکټر صاحب چې تاسو نور څه ویل نه غواړئ ټیک ده زه به تاسو نه نور تپوسونه نه کوم ستاسو د ژوند په هکله تپوس نه کې د هر څه خو تا تپوسونه کړي دي د ډېر څه تپوس مې کړي دي خو لا ویل ډېر څه پاتې دي ډاکټر صاحب शराब लहरे